روغ او جوړ اوسئ. نن د لوکزامبورګ په طرف باندې په خیر سره روانو او غواړم چې تاسو ته د لوکزامبورګ ښکلی ښار د وپېژنم. لوکزامبورګ چې د اروپا یو کوچنی هیواد دی. اوس فعلا موږ په فرانکفورت کې د فرانکفورت نه تقریبا 250 کیلومتره لرې دی. راځي خبر به بیا هلته سره کوو او په دې ویډیو کې به تاسو ته د لوکزامبورګ پورې لاره هم در وښیم، ځکه چې د دې ځای نه لوکزامبورګ پورې دا لاره ډېره ښکلې ده. موږ سره اوسئ، په شریکه به سره لاره موږ ګورو او څه چې په لوکزامبورګ کې راپېښېږي هغه به هم سره په شریکه وګورو. یعنی د جرمني د بهترینو شیانو څخه یو همدغه موټروي ده، یعنی اوتوبان، چې هر ښار ته دا موټروي رسیدلې ده، چې دا تقریبا 11200 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د نړۍ د څلورمو د موټرویو یعنی دوی ورته اوتوبانې د اوتوبانونو څخه ده، چې وروسته د متحده ایالاتو، چین، هسپانیې او بیا څلورم نمبر کې د جرمني موټروي ده، چې په اروپا کې د هسپانیې نه وروسته دویم نمبر اوږدترینه موټروي لري. دغه شی یعنی ډېر بهترین دی. هر ښار ته د دوی موټروي تللې ده او خلک په ډېر راحت سره کولی شي د یو ښار نه بل ښار ته په ډېر لږ وخت کې لاړ شي. دنیا کې اولین ملک دی چې د دې ځای په موټروي یعنی اوتوبان باندې سرعت چې دی څومره چې کولای شي موټر چلولای شي. تقریبا 80% اوتوبان کې کولای شي د سرعت کوم هغه نشته، لکه څومره چې کولای شي تلای شي پکې. تنها 30 برخې هغه ده چې په کوم ځای کې لکه واړه ځایان راغلي دي او کوم ځای کې دا هغه بیا جوړی د اوتوبان هغه ځای کې شاید ممانعت ولري او بغیر د دې نه یعنی 200 کیلومتره په ساعت کې ځي، 150 کیلومتره په ساعت کې ځي، څومره چې ځي دغه یو بهترین شی دی او خطرناک هم دی. یعنی د همدې خاطر باندې په آلمان کې ډېر ټکرونه کېږي. نو دوستانو احتیاط کوئ، خیر دی چې دلته سرعت چې دی کوم ممانعت نشته او د خپل ځان د سلامتیا لپاره باید 130 140 150 کیلومتره په ساعت کې لاړ شي. دا اوس د جرمني او لوکزامبورګ سرحدي ځایان دي. نو تقریبا 10 کیلومتره نور هغه ته رسېږو، لوکزامبورګ ته رسېږو. ډېر ښایسته شنه ځنګلونه دي. اروپا ټوله شنه ده، خو دا ځای یعنې ډېر ښکلي شنه ځنګلونه لري. دا اوس لوکزامبورګ ته را داخل شو او تاسو ته ښه راغلاست. د لوکزامبورګ لومړنی ښار چې ویاندن په نامه باندې یادېږي او دا یو ډېره ښکلې تاریخي کلا لري چې څو شېبې وروسته به ورته لیدنه وکړو.
موږ سره اوسئ یو ځای به سره دا کلام وګورو په شریکه باندې دا هم لومړنی کلی دی راورسېدو دیاندن ښار ته او ښه راغلاست یو ځل بیا زمونږ په راتلو باندې د کلیسا هم زنګونه شروع کړل چې دی مونږ ته شروع کړه او که څه وانه خله سلام علیکم اوس هم د ویاندن د ښکلي ښار په زړه کې دلته په ډیر تعداد سره تورستان راځي او د دې ښار څخه لیدنه کوي باور وکړئ دوستانو چې دا ښار دومره پاک او منظم دی ما سره اوسئ چې د دې ښار څخه په شریکه لیدنه وکړو په دې سفر کې ما سره سبحان او داود هم ملګري دي دا ښار چې د لوکزامبورګ په شمال ختیځ کې د اور سیند په غاړه پروت دی او د جرمني سره په 2 کیلومترۍ کې سرحد لري د لوکزامبورګ د مهمو او تاریخي تورستی ښارونو څخه شمیرل کیږي د خپل زړه راښکونکي طبیعت د زړې کلا او تاریخي ودانیو له امله ډیر شهرت لري زایلبان یعنی لینی زانګو او د دې ځای د ویاندن تاریخي کلا یې د مهمو تورستی ځایانو څخه شمیرل کیږي چې په ډیر تعداد کې تورستان د دې ځای څخه لیدنه کوي دلته خلک په درې ژبو باندې خبرې کوي چې جرمني ځکه چې دا د جرمني سره نږدې په پوله پروت دی او ورسره فرانسوي او د لوکزامبورګ خپل ژبه ده چې په هغې باندې خلک تکلم کوي دا ښار هم ډیر وړوکی ښار دی نو دلته تقریبا د 2200 شاوخوا کې خلک ژوند کوي البته په هغه وختونو کې چې کله داسې ګرمي نو ډیر خلک سیلانیان دلته راځي نو په ښار کې لږه ګڼه ګوڼه د افغانانو شتون په دې ښار کې نشته البته هغه هم چې زمونږ غوندې داسې سیلانیان راځي چې د دې ښار څخه لیدنه کوي اوس هم د دې ځای تاریخي کلا چې پیوجي غونډې باندې ده
پکې لاندې ته نه ټول ښکلی ښار ښکاري چې وروسته به تاسو ته په بله خپرونه کې د دې کلا ټوله ویډیو در ښکاره کړمه. خو دا دې اوس وګورئ دغه خوا او شاته نه ښایسته شنه شنه ځنګلونه ښکاري، یعنې وګورئ څه ښکلی طبیعت دی، ټول خوا او شا شنه ځنګلونه دي. دا دې وی ګورئ. دا هم د ویاندن ښار لیفت زانګو یا د دې ځای د خلکو په اصطلاح باندې زیلبان دی چې یو څو شیبې وروسته به پاس ور وخیږو چې 440 متره اوږد دی او 300 متره لوړ خیږي. تقریبا د پاس ځای خطو پورې د 5 څخه د 6 منټو پورې وخت نیسي. دا چې ډیر لوړ ارتفاع ته خیږي نو د دې څخه د ویاندن د ښار ښکلې منظره ښکاري چې د طبیعي ښکلا شنه ځنګلونه او د اور سیند منظره چې د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکې ده چې ټول ښار ورنه ښکاري. راځئ چې لاړ شو دننه او اوس به پکې وخیږو په شریکه به سره د ویاندن د ښکلي ښار منظره وګورو. پاس ځای ته د خطو ټیکټ تقریبا 8 یورو دی چې البته کوچنیان او زاړه او تقاعد شوي خلک لږ تخفیف لري. ډیر خلک د دې ځای نه پاس په دې لیفت یا زانګو کې خیږي بیرته بیا پیاده راځي چې د ښکلو او شنو ځنګلونو په منځ کې بیرته ښار ته راځي. ما ډالۍ چې ځای ته راختلی و د زیلبان زانګو ده د پاس د لاندې ځای نه د ویاندن د لوکزامبورګ ښار کې چې دی هغې پاس سر ته یې خځولي و. دا دی وګورئ. ډالۍ چې جی ختلی و د زیلبان کې د زانګو ده کنه په دې کې وختو په سر ته وختو او اوس دغه د راښکته کېږو لږه لږه یې رمده را سره او ډالۍ مې دیږي کنه لږه لږه یې رمده را سره خو خیر به څنګه کوې نو
خسته ځای دی